دا یو ورور سوال کړی دی چې د نیکعملې ښځې څه صفات دي هغه ښځې چې هغه انسان ویلی شي چې دا صالحه او نیکه ښځه ده په کې څه صفات دي نو اولنی صفت به پکې دی چې دا به د الله بندګي ډېره کوي حافظات للغیب ما حفظ الله د خاوند په غیبوالي کې به د خاوند د مال او د عزت خیال ساتي د خاوند په غیبوالي کې به یعنې چې خاوند نه په سفر تللی دی مزدورۍ له وتی دی څه کار له وتی دی دا به د خاوند د مال د خاوند د عزت او د خاوند د بچو خیال ساتي یو حدیث کې راځي ډېر ناشنا روایت ته امام احمد راوړی دی ابو هریره رضی الله عنه روایت ابو هریره وی یو پیر پیغمبر صلی الله علیه وسلم ته وویلی شو چې یا رسول الله ای النساء خیر یعنی په ښځو کې غوره ښځه کومه یوه ده لکه څنګه چې ورور سوال کړی نو پیغمبر صلی الله علیه وسلم ورته التي تسره اذا نظر الیها چې خاوند ورته وګوري خوشحاله شي چې خاوند ورته وګوري څه شي خوشحاله شي چې ته کور ته ورننوځې او ستا نظر بې پرېوځي او ته خوشحاله شي او سکون درته میلاو شي چې ښځه داسې چې ته ورته وګورې او خوشحاله شي وتطیعه اذا امر پیغمبر وی بل پکې دا صفت دی چې خاوند ورته څه وایي هغه کوي چې خاوند ورته څه وایي هغه کوي ولا تخالفه في نفسها ولا في ماله بما يكره او هغه څه نه کوي د خپل ځان په باره کې او یا د مال د خاوند د مال په باره کې چې هغه د خاوند بدي شي